السلام علیکم. اوس خپل د ترافیکي پوښتنو او جوابونو برخې ته دوام ورکوو. په دې برخه کې موږ تر شلم سوال پورې تر شلمې پوښتنې پورې ویلې وو. د شلمې پوښتنې نه وروسته اوس پیل کوو. دا به تاسو لوستلی تر اوسه. نوشتلي پر یو څلور لارې ته داخل کېدل کله منع دي. اول جواب دی کله چې لارښود څراغ ژړ وي، کله چې د څلور لارې څخه د تېرېدو پوره وخت ونه لري، کله چې ژړ لارښودونکی څراغ سترګک وهي او تاسو د څلور لارې پر سر کامل توقف نه وي کړی. نو په دې کې به تاسو دغه دوهم جواب چې دی دا به خوښ کړئ پکښې کې، ځکه چې تر څو تاسو په فکر وکړئ چې د څلور لارې څخه د تېرېدو امکانات لرم، پس له هغه څخه به بیا تېرېږئ. یوازې که ژړ وو په ژړ کې کېدلی شي، که تاسو په دې فکر کې اوسئ چې زه تېرېدلی شم مکمل د څلور لارې څخه، نو کولی شئ چې تېر شئ، او که فکر مو وکړئ چې نه شئ تېرېدلی بیا به نه تېرېږئ. دویشتم د ښودونکي جدې په هکله د لاندې عبارتونو څخه کومه یوه سمه ده؟ تاسو پر یوه ښودونکې جده باندې تېرېږئ، وایي دغه رقم حالات در باندې راځي، په دې کې کومه یوه سمه ده؟ اول جواب په باراني او یخي ورځو کې د تعمیرونو او ونو سیوري کې یخ د جادې مخ پوښي. دوم جواب پلونه تر نورو شیانو وروسته یخ وهي. دریم جواب په ګرمو ورځو کې پیاده رو تر اورښت څو دقیقې وروسته ښویېدونکی نه وي. نو په دې کې به تاسو وګورئ چې په کتاب کې داسې لیکل شوي دي چې په ګرمو ورځو کې کله چې ډېرې ورځې باران یا اورښت نه وي شوی، چې اورښت وشي نو په هغو ورځو کې لار ښویېدونکې ده، نو هدایت ورکوي چې تاسو به احتیاط کوئ. نو دا صحیح نه دی. پلونه تر نورو شیانو وروسته یخ وي، دا هم صحیح نه ده، ځکه چې پلونه تر نورو شیانو مخکې یخ وي. نو اصلي شی چې مهم دی هغه دغه دی چې په باراني یخي ورځو کې د تعمیرونو او ونو سیوري کې یخ د جادې مخ پوښي. دا به تاسو دق کړئ، انتخاب یې کړئ، نو ستاسو جواب به صحیح وي. درویشتم سوال که په جاده کې د څلور لارې محدوده نه وي، چېرته کولی شئ خپل موټر ودروئ؟ محدوده هماغه شاوخوا چې سپین خطونه کښل شوي وي هغه ته محدوده وایي. که چېرې دا محدوده نه وای لیکل شوې، مثلا داسې چارې تاسو برابر سولاست، نو چېرې به خپل موټر ودروئ؟ اوله جواب دی د پیاده رو ته د تېرېدو تر ځای وروسته، یعنې چې د پیاده رو تر ځای تېر سي هلته به ودرېږي. دوهم په داسې واټن کې چې د نورو خواو څخه څلور لارې ته د داخلېدونکي موټران ولیدلی شي. او دریم د پیاده رو د تېرېدو د ځای سره. نو دا اول جواب هم صحیح نه دی چې د پیاده رو څخه تېر سي بیا ودرېږي. دوهم جواب هم صحیح نه دی چې په داسې واټن کې چې د نورو خواو څخه څلور لارې ته داخلېدونکي موټران ولیدلی شي. مهم شی چې دی دا د پیاده رو د تېرېدو د ځای سره به ودرېږي، ځکه چې اول باید پیاده رو تېر سي. نو دا به تاسو دا خانه ډکه کړئ، ستاسو جواب به صحیح وي. څلرویشتم سوال د خپل خط سیر تر بدلولو مخکې کوم کار د لاندې کارو څخه اړین دي؟ کوم کارونه د لاندې کارو څخه اړین دي؟ یعنې مخکې پر تاسې پر عمومي جاده باندې یا پر فریوې باندې یا مثلا پر لوی لارې باندې روان یاست او غواړئ چې خپل خط بدل کړئ، بل خط ته واوړئ، نو مخکې تر دې چې واوړئ څه باید وکړئ؟ اول جواب کې دی ورو بریک کولو سره نور د خپل هدف څخه خبر کړئ، ځکه تاسو چې کله بریک سلو بریک ونیسئ او ورو بریک ونیسئ نو شاته لایټونه مو لګېږي، وایي شاته موټر در باندې پوهېږي چې دی یا درېږي. دوهم خپل سر وګرځوئ او خپل د اوږې څخه لاره وڅارئ. دریم جواب د لارښوونکي اشارې په وسیله خپل لومړیتوب ترلاسه کړئ، یعنې اشاره ووهئ او بس وګرځېږئ، ځکه چې اشاره مو وهلې ده. نو دا دوار اول او دریم صحیح نه دي، دا دوم صحیح دی چې ته به خپل بار علاوه دي چې اشاره ویې خپل سر به پر رسته اوږه باندې وګرځئ، رستې اوږې ته به وګورئ چې دلته ستا په څنګ کې بل موټر خو نه دی روان، او په شیشه کې به وګورئ چې درپسې تیز موټر نه دی روان، نو پس له هغه څخه چې اشاره به دې وهلي بیا به ښي خواته وګرځېږي، خپل خط به بدل کړي. پنځه دا کومه علامه ده؟ مخ ته جاده تړلې ده د دواړو لورو څخه. دا یو جواب. یو علامه ده اوس درته ښیي، داسې یوه علامه درته راځي، دا یوه علامه ده.
او د دغه علامې دپاره وایي دا علامه څه معنا لري؟ د دې معنا داسې وایي جواب دی وایي مخ ته جاده تړلې ده د دواړو لورو څخه مخ ته جاده تړلې ده پر کومه چې تاسو روان یاست توقف وکړئ یعنې ودرېږئ او کله چې خطر نه و مخ ته ولاړ شئ. نو کله چې تاسو دا علامه وینئ د دې معنا دا ده چې ستاسو مخامخ جاده تړلې ده تاسو پر دې لاره باندې مه ځئ. نو دغه دوهم جواب صحیح دی چې مخ ته جاده تړلې ده پر کومه چې تاسو روان یاست دغه جاده تړلې ده تاسو پر کومه لار چې روان یاست دا جاده تړلې ده. شپږویشتم دا د څه شي علامه ده؟ دا یا په د ژړ علامه راځي دا ژړ علامه او یا داسې سپینه علامه یې چې شین نغ لري وایي دا د څه شي علامه ده؟ دا علامې باید په دغو باندې وپېژنئ. نو دلته جوابونه درته لیکلي دي. وایي باید زرغون څراغ روښانېدلو ته منتظر سئ. دوم جواب چې کله اشاره زرغونه وي کیڼ یا ښی خواته ګرځېدل اجازه شته. او دریم جواب کیڼ لوري ته ګرځېدل د زرغون څراغ په لګېدو سره په احتیاط آزاد دي. نو کله چې تاسو دغه علامه وینئ نو په دې علامې کې معنا دا ده چې کیڼ خواته ګرځېدلی سئ لیفت ټرن یعنې کیڼ خواته ګرځېدلی سئ خو په دې شرط وګورئ چې د بل موټر دپاره مزاحمت ایجاد نه کوي او تاسو په خیرات او په عافیت باندې تیر سئ. اوویشتم سوال د لاندې نظریاتو څخه کومه یوه یې د غټو لاریو په هکله برابره ده؟ اوږدې لارې یا ټرې لارې یا غټې لارې په هغو په باب باندې خپل مخصوص قوانین دي تاسو په دغو کې یو زده کوئ در سره د هغو لپاره به تاسو فکر ونیسئ. اول د درېدلو لپاره تر وړو موټرانو ډېر وخت ته اړتیا لري. دوهم ټولې هوایي یا کمپریشني بریکان لري چې امکان ورکوي ژر تر ژره توقف وکړي. دریم تر وړو موټرانو د مانه ورکولو ډېر او ښه قابلیت لري. نو دا مهمه ده چې دا غټ موټران چې دي د غټې لارۍ چې دي دا د بریک دپاره وخت ته ضرورت لري. یعنې تر دې لپاره چې ودرېږي لکه واړه موټران داسې نه دي چې آنن بریک ونیسي او دستي ودرېدلی سي بلکې دا موټران چې بریک ونیسي هم یو څه فاصلې ته او یو څه وخت ته اړتیا لري. نو ځکه دا ډېر مهمه ده چې تاسو باید د ده مخ ته عاجل په تلواره بریک ونه نیسئ ځکه چې دی لکه تاسو وړه موټران غوندې چې تاسو وړه موټران لرئ دی هغسې ژر نسي درېدلی. نو حتما د ټکر احتمالات شته. یو سوال بل هم کار کودی تاسو هیڅکله نسئ کولی خپل د سورلۍ موټر ودروئ. اوس دا لاندې شیان درته وایي چې څه وخت یې نسي درولی یعنې چې څه شي وویني. اول د سړک دیوالک بغل ته چې سور رنګ سوی وي د سړک دیوالک بغل ته چې ژړ رنګ سوی وي د ښوونځي مخ ته کله چې ماشومان هلته وي. نو په دې کې کم یو صحیح دی. تاسو چې ګورئ چې دا سور دیوالک دغسې دغه وړوکی دیوالک دی داسې سور رنګ سوی وي د دې د دیوالک سره تاسو هیڅ وخت حق نه لرئ چې موټر پارک کړئ. دلته ورته نشته دی فایر لین نو پارکینګ. فایر لین سور خط چې باندې سوی و هلته په سر کې یو علامه تاسو وینئ هغلته یو علامه ده نو پارکینګ فایر لاین. تاسو د فایر لاندې وایي تاسو دلته هیڅ وخت موټر مه دروئ. نور هم تر یو حده پورې کېږي د ښوونځي مخ ته چې کله ماشومان هلته وي سړی موټر درولی سي یا ژړ رنګ ولته هم درولی سي خو په دې ځای کې موټر نسي درولی چې سور خط سوی وي. تر دې ځای پورې نن بس ده. بله ورځ به د خیر سره بیا باقي مانده دوام ورته ورکړو. تر هغو مو خدای په امان په مخه مو ښه.